آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. اشرف غني له متحده اماراتو دوه مهم شکایتونه وکړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني چې له سختې بېوسۍ وروسته اماراتو ته ورسېده، اوس هلته د هغه له بېوسۍ څخه ناوړه استفاده کیږي. اشرف غني چې لومړی په تاجکستان کې د میشت کېدو هڅه وکړه خو بریالی نه شو، وروسته بیا په اماراتو کې ومنل شو. اماراتو د اشرف غني پناه غوښتنه راحت ومنله او کله چې هلته ورسېده په قطار ورپسې تورې شیشې موټر راغلل او ښه په عزت کې هغه ته ښه راغلاست وویل او هغه یې خپل ځای ته انتقال کړ. غني په اماراتو کې میشت کېدو ته خوښ و خو خبر نه و چې له دې وروسته به څه کیږي. اوس تازه د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی دی چې اشرف غني ته ویل شوي دي چې له دې وروسته به د افغانستان څخه د راغلي هیڅ کس سره لیدنه نه کوي او د افغانستان په هکله به د رسنیو سره خبرې نه کوي او هیڅ ډول سیاست به د متحده عربي اماراتو په خاوره کې نه کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.